Assalamu alaikum everyone. Once again, welcome to the class. Dear students, nan zamunga spoken English class number 25 te. څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږه د سپوکن انګلیش کلاس آغاز کړی وو چې ما تاسو ته ویلي ول چې زه به تاسو ته د انګلیش مکمل کورس درښایم او د دې کورس د کمپلیټ کېدو نه بعد به تاسو د انګلیش د ویلو قابل شئ. نو د هغې کورس دا یو بله حصه ده، یو بل ویډیو دا چې د دې په مدد سره به تاسو د انګلیش د ویلو بالکل قابل شئ. نو بغیر د ټایم ضایع کول نه راځئ چې د خپل کلاس آغاز وکړو په بسم الله الرحمن الرحیم سره. نن زمونږ کلاس دی would you mind plus verb plus ing، یعنی verb plus ing چې کوم نو دې ته مونږ وایو past participle، خو مونږ به ورته په آسانو الفاظو کې وایو چې ing والا ورب. څنګه ing والا ورب؟ یعنی د would you mind نه بعد به مونږ فوراً د پلس ورب او پلس ing کو. نو د دې مطلب به دا شي چې په مهذبه طریقه چاته د څه ویلو یا د کولو دپاره داسې وایي، یعنی مطلب تاسو په مهذبه طریقه په ښه اخلاقو باندې په ښه طریقه باندې یو چاته وایي چې دا کار وکړي یا یو چاته وایي چې دا خبره وکړي داسې یا داسې ووایي، نو هغه به تاسو بالکل داسې وایي د would you mind plus verb plus ing په مطلب سره. یعنی دې مطلب به په پښتو کې وي که تاسو خفه کیږئ نه. په اردو کې مونږ وایو اگر آپ برا نہیں مانتے، نو په پښتو کې مونږ داسې وایو که تاسو خفه کیږئ نه نو داسې کار وکړئ. نو راځئ چې دې سنټنسز ته وګورو چې د دې په مدد سره تاسو لږ نور هم پوه شئ. که تاسو خفه کیږئ نه دلته کینئ، که تاسو خفه کیږئ نه دلته کینئ. یعنی اوس اسې سوچ وکئ میلمانه ستاسو ځای ته راغلي دي، مشران دي، نو تاسو هغو ته په مهذبه طریقه وایئ، په ښه اخلاقو باندې ورته وایئ، په ښه طریقه باندې ورته وایئ چې که تاسو خفه کیږئ نه نو دلته کینئ. نو په انګلیش کې به تاسو دا څنګه وایئ؟ تاسو به په انګلیش کې په مهذبه طریقه داسې وایئ چې would you mind sitting here, would you mind sitting here, would you mind sitting here. که تاسو خفه کیږئ نه دلته کینئ. اوس تاسو به وایئ چې ing والا ورب چرته لاړو، نو هغه فاست پارټیسیپل چرته لاړو، نو هغه دلته شته دی. ګوره سیټ چې دی که نن دا ورب دی، خو د دې سیټ سره چې دی پلس مونږ ing کو، نو د دې نه به جوړ شو sitting، رایټ؟ د دې نه به څه جوړ شي؟ sitting. نو دا شو ing والا ورب، لکه sitting جو ing والا ورب. که دا فرض که sit ہو نو دا به صرف ورب ہو، فرسٹ فارم آف د ورب ہو، یعنی ing والا ورب بنو، ساده ورب ہو. خو که د دې سره مونږه پلس ing کو نو دا به ing والا ورب شي، رایټ؟ نو دې مطلب شو که تاسو خفه کیږئ نه دلته کینئ. would you mind sitting here, would you mind sitting here. که تاسو خفه کیږئ نه سندره ووایئ، که تاسو خفه کیږئ نه سندره ووایئ. یعنی په مهذبه طریقه تاسو چاته وایئ چې که تاسو خفه کیږئ نه نو سندره ووایئ. څومره د خوشحالۍ محفل دی او ملګري راغونډ شوي دي، یو غونډه جوړه شوې ده، نو که تاسو خفه کیږئ نه دې ملګرو ته یو سندره ووایئ. ستاسو اواز خوږ دی، یعنی مونږ پې یو کار کوو خو په مهذبه طریقه پې کوو. په ده باندې، په دې کس، په دې سینګر باندې مونږه سندره وایو، خو په مهذبه طریقه وایو، په ښه اخلاقو سره وایو. یعنی په بدتمیزۍ یا په زور زبردستۍ ورته نه وایو چې تاسو سندره ووایئ. نو مونږ داسې وایو په انګلیش کې would you mind singing the song, would you mind singing the song. که تاسو خفه کیږئ نه سندره ووایئ. would you mind singing the song. که تاسو خفه کیږئ نه سندره ووایئ.
right. اوس sing چې دی دا first form of the verb دی right. خو اوس مونږه د sing سره ing ولګو نو دې زمونږه past participle verb جوړ کو یعنی ing والا verb تی جوړ شو right. که تاسو خپه کیږئ نه زما سره مرسته وکړئ. که تاسو خپه کیږئ نه زما سره مرسته وکړئ یعنی مونږ د چا مرسته غواړو خو هغه ته مونږ په مهذبه طریقه وایو په ښه اخلاقو ورته وایو چې یروره که تاسو خپه کیږئ نه نو زما مرسته وکئ زما مرسته وکئ نو مونږ ورته داسې وایو would you mind helping me would you mind helping me که تاسو خپه کیږئ نه زما مرسته وکړئ would you mind helping me که تاسو خپه کیږئ نه زما مرسته وکړئ که تاسو خپه کیږئ نه د هغوی نه پوښتنه وکړئ که تاسو خپه کیږئ نه د هغوی نه پوښتنه وکړئ would you mind asking them would you mind asking them که تاسو خپه کیږئ نه د هغوی نه پوښتنه وکړئ نو تاسو ته اوس پته ولګېده چې ask چې دی دا یو verb دی خو که د دې سره مونږ پلس ing کو نو د دې نه به جوړ شي asking نو دا به شي ing والا verb would you mind asking them که تاسو خپه کیږئ نه د هغوی نه پوښتنه وکړئ د دې ځې پورې تاسو پوهه شولئ یو ځلې درته بیا ریپیټ کومه ګوره په مهذبه طریقه چاته د څه ویلو یا د کولو دپاره که تاسو خبره کوئ نو هغه به تاسو داسې کوئ چې would you mind plus verb plus ing یعنی د would you mind نه بعد به تاسو ing والا verb ولګوئ نو ستاسو هغه سنټنس به جوړ شي اوس دا خو ما سنټنسز جوړې کړي دي اوس تاسو باری ده it is your turn to دا ستاسو باری ده چې سنټنسز جوړې کړئ right نو اوس به تاسو سنټنسز څنګه جوړوئ تاسو به داسې سنټنسز جوړوئ تاسو پرس که ماته ووایئ چې که تاسو خپه کیږئ نه نو زما دپاره یو ویډیو جوړه کړئ که تاسو خپه کیږئ نه زما دپاره یو ویډیو جوړه کړئ ماته به تاسو په انګلیش کې اوس دا ترانسلیټ کوئ او ماته به په کمنټ کې وایئ بیا به راته وایئ چې که تاسو خپه کیږئ نه نو یوه سندره ووایئ دا خو ما دلته ورکړي دي خو تاسو به داسې ووایئ که تاسو خپه کیږئ نه نو ویډیو چې دی هغه په تفصیل سره جوړوئ که تاسو خپه کیږئ نه ویډیو په تفصیل سره جوړوئ یا که تاسو خپه کیږئ نه نو ویډیو لږ زر اپلوډ کوئ په یوټیوب باندې نو داسې قسمه تپوسونه به اوس تاسو زما نه کوئ بیا به تاسو د یو بل ملګري نه تپوس کوئ په انګلیش کې خو په مهذبه طریقه د دې سنټنس د دې فارمولې د دې سټرکچر په مدد سره رایټ اوس به مونږه د دې نیګیټیو سنټنسز جوړو یعنی کمی ته چې ویل کیږي منفي جملې یعنی د دې الټه جملې به جوړو او هغه هم په مهذبه طریقه د ښو اخلاقو په مدد سره یعنی په مهذبه طریقه چاته د څه ویلو یا د کول لپاره چې تاسو وایئ نو هغه به تاسو د هغې تیر سټرکچر په مطابق وایي خو که اوس په مهذبه طریقه چاته د څه ویلو یا د کولو نه وي یعنی مطلب تاسو دا خبره داسې کوئ که تاسو خپه کیږئ نه نو دا کار مه کوئ یعنی په مهذبه طریقه چاته وایي چې تاسو که تاسو خپه کیږئ ما دا خبره مه کوئ که تاسو خپه کیږئ ما دا کار مه کوئ نو هغه به مونږه څنګه وایو هغه به مونږه هم سمپلی وایو خو صرف څه به شي would you mind plus not plus ing والا ورب به شي یعنی د would you mind plus ورب په منځ کې به صرف د not اضافه وشي لکه would you mind plus not plus ing والا ورب نو دا به زمونږ هغه نیګیټیو سنټنسز جوړ کړي لکه څنګه تاسو راشئ دې سنټنسز ته وګورئ بیا یو نور هم په تفصیل سره پوهه کوم که تاسو خپه کیږئ نه دلته مه کښېنئ که تاسو خپه کیږئ نه دلته مه کښېنئ would you mind not sitting here would you mind not sitting here که تاسو خپه کیږئ نه دلته مه کښېنئ هسې اوس لږ شانتي سوچ وکئ یو داسې ځای وي
چې په هغې باندې زنانه زی راځي. صحیح ده؟ په هغې باندې زنانه زی راځي او هلته کې د سړو کېناستل ممنوع وي. یعنی مطلب هلته د سړو کېناستل چې دی هغه نه وي پکار او یو کس ناست وي. صحیح ده؟ په داسې ځای کې یو کس ناست وي چې په هغه ځای کې زنانه زی راځي. نو موږ ورته په پښتو معاشره کې هغو ته داسې وایو که نه که تاسو خفه کیږئ نه نو دلته مه کښېنئ پلیز ځکه چې دلته کې زنانه زی راځي نو بده خبره ده چې تاسو دلته کښېنئ. نو موږ به اوس په انګلیش کې هغه څنګه وایو؟ موږ به یې داسې وایو would you mind not sitting here would you mind not sitting here که تاسو خفه کیږئ نه دلته مه کښېنئ. یعنې موږ دا خبره اوس نیګیټیو کوله و مخکې مونږ وی که تاسو خفه کیږئ نه دلته کښېنئ. اوس ورته مونږ وایو که تاسو خفه کیږئ نه نو دلته مه کښېنئ ځکه چې دا ځای د زنانو دپاره دی دا د نارینهو دپاره نه دی. نو مونږه صرف د would you mind نه بعد د not اضافه وکړله او بیا یو پلس ING والا ورډ ولګولو نو زمونږ هغه نیګیټیو سینټنس چې دی هغه تیار شولو. که تاسو خفه کیږئ نه سندره مه وایئ. که تاسو خفه کیږئ نه سندره مه وایئ. would you mind not singing the song که تاسو خفه کیږئ نه سندره مه وایئ. would you mind not singing the song که تاسو خفه کیږئ نه سندره مه وایئ ځکه دلته کې غم شوی دی او تاسو مه خفه کیږئ سندره مه وایئ ځکه بده خبره ده زمونږه چم ګاونډ دی زمونږ د یو بل سره غمخادي ده نو که تاسو خفه کیږئ نه نو سندره مه وایئ. مونږ په مهذبه طریقه یو کس پوه کوو نو هغه ته مونږ داسې وایو که تاسو خفه کیږئ نه سندره مه وایئ. would you mind not singing the song would you mind not singing the song که تاسو خفه کیږئ نه سندره مه وایئ. right که تاسو خفه کیږئ نه زما سره مرسته مه کوئ. که تاسو خفه کیږئ نه زما سره مرسته مه کوئ. مونږه چاته په مهذبه طریقه اوس وایو که تاسو خفه کیږئ نه زما سره مرسته مه کوئ ځکه زه دا کار چې دی دا په خپله اوس هینډل کولی شم په خپله یې کولی شم. مخکې زما مرستې ته ضرورت و خو اوس یې زه په خپله باندې هینډل کولی شم په خپله باندې کولی شم. مونږ هغه په مهذبه طریقه پوهه کوو په ښه اخلاقو ورته وایو که تاسو خفه کیږئ نه زما سره مرسته مه کوئ. would you mind not helping me would you mind not helping me که تاسو خفه کیږئ نه زما سره مرسته مه کوئ. که تاسو خفه کیږئ نه د هغوی نه پوښتنه مه کوئ. که تاسو خفه کیږئ نه د هغوی نه پوښتنه مه کوئ. would you mind not asking them would you mind not asking them که تاسو خفه کیږئ نه د هغوی نه پوښتنه مه کوئ. یعنی مونږ چاته وایو چې تاسو که تاسو نه خفه کیږئ که نه نو د هغو نه پوښتنه مه کوئ ځکه په دې خبرو کې تاسو کار مه لرئ دا زمونږ پرسنل خبرې دي دا زمونږ کوره مسلې دي نو که تاسو خفه کیږئ نه د هغوی نه پوښتنه مه کوئ. قلار شئ د دې خبرې نه دا به مونږ په خپله هینډل کوو. would you mind not asking them would you mind not asking them که تاسو خفه کیږئ نه د هغوی نه پوښتنه مه کوئ. د دې ځای پورې خو تاسو پوه شوئ چې مونږ به څنګه دا خبره کوو چې نیګیټیو سینټنسز ته جوړ شي. یعنی مونږ به څنګه داسې وایو که تاسو خفه کیږئ نه دا کار مه کوئ که تاسو خفه کیږئ نه نو دا مه وایئ. نو هغه به مونږه په دې فارمولا په دې سټرکچر په مدد سره وایو. رایټ اوس به تاسو هم د دې پریکټس کوئ. په کمنټ کې به تاسو ماته هغه خبرې کوئ او داسې به ماته وایئ که تاسو خفه کیږئ نه نو دا کار مه کوئ. که تاسو خفه کیږئ نه نو ویډیو چې دی هغه مه لیټ کوئ. که تاسو خفه کیږئ نه نو ویډیو چې دی هغه زر اپلوډ کوئ. نو داسې خبرې چې دی دا به تاسو ماته اوس په کمنټ کې کوئ او زه به ستاسو هغه پریکټس چک کوم. رایټ ښه د دې ځای پورې خو تاسو دا زده کړل که مونږه چاته وایو که تاسو خفه کیږئ نه نو دا کار وکئ او بل نیګیټیو مونږ داسې وي که تاسو خفه کیږئ نه نو دا کار مه کوئ. دا دوه سټرکچر چې دی دا تاسو زده کړل
اوس زمونږه انټراګیټیو سټرکچر راغی یعنی کمی ته چې ویل کیږي سوالیه جملې که مونږه په مهذبه طریقه د چانه پوښتنه کوو نو هغه به مونږه څنګه کوو هغه به مونږ داسې کوو مونږ ورته وایو آیا که تاسو خفه کیږئ نه دلته کینئ یعنی مونږ چاته وایو آیا که تاسو خفه کیږئ نه دا کار وکئ آیا که تاسو خفه کیږئ نه سندره ووایئ آیا که تاسو خفه کیږئ نه نو ډانس وکئ یعنی مونږه په مهذبه طریقه پوښتنه کوو نو هغه مونږه به داسې کوو چې او do you mind sitting here یعنی اوس به مونږ کوو do you mind plus ing والا ورب رائټ راځئ دې سنټنسز ته وګورئ چې په دې فارموله هم تاسو ښه پوره پوهه شئ آیا که تاسو خفه کیږئ نه دلته کینئ آیا که تاسو خفه کیږئ نه دلته کینئ ځکه دا هلته مه کینئ ځکه هغه ځای چې دی هغه د زنانو دی نو اوس مونږ هغه کس ته وایو آیا که تاسو خفه کیږئ نه دلته کینئ وختي ورته مونږ وایو چې would you mind not sitting here که تاسو خفه کیږئ نه دلته مه کینئ ځکه دا د زنانو ځای دی اوس ورته مونږ په عاجزۍ سره ریکویسټ کوو په مهذبه طریقه ورته مونږ خبره کوو آیا سوال تی کوو چې مونږ ورته وایو آیا که تاسو خفه کیږئ نه نو دلته کینئ نو مونږ به داسې وایو do you mind sitting here do you mind sitting here آیا که تاسو خفه کیږئ نه دلته کینئ ځکه دا د نارینهو ځای دی دلته هیڅوک هم نشته تاسو دلته ښه انتظار کولی شئ ښه کیناستی شئ ښه د ملګرو سره ګپ شپ لګولی شئ خو هلته نه ځکه هغه چې دی هغه د زنانو ځای و رایټ do you mind sitting here do you mind sitting here آیا که تاسو خفه کیږئ نه دلته کینئ آیا که تاسو خفه کیږئ نه سندره ووایئ آیا که تاسو خفه کیږئ نه سندره ووایئ do you mind singing the song do you mind singing the song آیا که تاسو خفه کیږئ نه سندره ووایئ do you mind singing the song آیا که تاسو خفه کیږئ نه سندره ووایئ اوس مونږ په مهذبه طریقه د سینګر نه پوښتنه کوو یا د یو سندرغاړي نه مونږ پوښتنه کوو مونږ ورته وایو آیا که تاسو خفه کیږئ نه سندره ووایئ نو مونږ تی داسې کوو do you mind singing the song do you mind singing the song آیا که تاسو خفه کیږئ نه سندره ووایئ do you mind not helping me دا دلته کې اوس لږ شانتي زمانه دا جمله چې را پاتې شوې ده په د انګلیش کې کریکشن به مونږ کوو خو اول د دې د پښتو دا سنټنس ګورو آیا که تاسو خفه کیږئ نه زما سره مرسته وکړئ آیا که تاسو خفه کیږئ نه زما سره مرسته وکړئ نو په انګلیش کې به تاسو داسې کوئ چې do you mind helping me do you mind helping me دا به would you mind not چې دی دا به لرې کوئ تاسو به دلته ولګوئ do you mind helping me آیا که تاسو خفه کیږئ نه زما سره مرسته وکړئ do you mind helping me آیا که تاسو خفه کیږئ نه زما سره مرسته وکړئ یعنی مونږ د چا نه پوښتنه کوو مونږ ورته وایو په مهذبه طریقه آیا که تاسو خفه کیږئ نه نو زما سره مرسته وکړئ ځکه زه چې دی دا کار نشم کولی یوازې نو زما مرستې ته ضرورت دی رایټ آیا که تاسو خفه کیږئ نه د هغوی نه پوښتنه وکړئ آیا که تاسو خفه کیږئ نه د هغوی نه پوښتنه وکړئ do you mind asking them do you mind asking them آیا که تاسو خفه کیږئ نه د هغوی نه پوښتنه وکړئ do you mind asking them آیا که تاسو خفه کیږئ نه د هغوی نه پوښتنه وکړئ do you mind asking them آیا که تاسو خفه کیږئ نه د هغوی نه پوښتنه وکړئ ګوره اوس دا و زموږه لاست سټرکچر اوس تاسو دا زده کړل چې تاسو به په مهذبه طریقه د چا نه پوښتنه څنګه کوئ تاسو به داسې کوئ چې do you mind به ولګوئ پلس ing والا ورب نو دا به ستاسو هغه انټراګیټیو سنټنسز تیار کړي رایټ اوس به په دې سټرکچر کې هم تاسو زمانه پوښتنه کوئ چې آیا که تاسو خفه کیږئ نه نو دا کار وکئ آیا که تاسو خفه کیږئ نه نو دا ووایئ نو دا به اوس تاسو ماته په انګلیش کې وایئ په دې د دې به تاسو پریکټس کوئ په کمنټ کې هم ماته ویلی شئ
په کمنټ کې تاسو وایي زه بس تاسو هغه کمنټ چې دی هغه پریکټس په چې کوم او تاسو لبا ریپلای در کوم کمزه کې چې هم تاسو غلطي کوئ دا زمونږ نننې کلاس که تاسو دا ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ زمونږ د حوصله افزایی دپاره یو ښکلی شان کمنټ وکئ په لوی الله یو سپارم بای بای فار ناو